د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دغه ولایت له کروندګرو او باغ لرونکو سره د مرستو په دوام دا ځل په بزګرانو او باغ لرونکو 2000 لیتره ژمني غوړي وویشل. دغه غوړي له حشراتو سره د مبارزې په موخه ورکړل شوي دي. دا د ریاست زراعت په ابتکار دلته خپله د ریاست د ادارې لاندې الحمدلله دا جوړ شوي دي. دا له خارج نه راوارد شوي نه دي. دلته موږ په خپله هغه مواد خریداري کړي بازار نه، دلته د حقینو د خپل باغدارانو لپاره جوړ کړل او دا به د دوی په خدمت کې تقریبا 2000 لیتره زمستاني تیل دي دا او موږ په وړیا توګه مجانن بلا عوضه دا موږ خپل باغدارانو ته ورکوو. خو د کندوز ولایت د کرنې ریاست کارکوونکي په ونو کې د ناروغیو او حشراتو په له منځه وړلو کې دا درمل اغیزمن بولي. دوی د کرنې ریاست له مشرتابه او د دې ادارې له متخصصینو څخه د دغو درملو په چمتو کولو خوښي څرګندوي. روغن زمستانی را که ما آماده کردیم در حدود 2000 لیتر است که ما سرمایه‌بندی به ولسوالیا کردیم. یک مقدار شده مرکز که ولسوالیا باغدارای ولسوالیا از این روغن مستفید شود. بسیار یک به نام وینتریال یا تیل زمستانی میگیم که یک چیز بسیار مفید است برای وقایع تمام امراض و آفات درختها. ای استفاده میشه، یعنی تمام پیش قبل از اینکه حشرات زنده شوه یا امراض زنده شوه ای برای وقایع از این همون چیزهای لانه‌های از یا خود تخمای پاتوژن‌های از که در اونجا موجود است ای را از بین میبره. دی موثریت چې دا ډیر زیات دی ځکه چې د جمی د سړی هوا پر رسېدو سره چې کله دا کومه یخ هوا لګېږي په میوو ته دا کوم تاوان ورته رسوي نو دیو کولی شي چې کله دا دوا دیو استفاده کړي نو د دې د لارې د دیو دغه د یخزدګۍ د باغونو مخنیوی کولی شي. او بل دا چې دا خپله یو ترکیبي وقایي دوا ده، مثال یو واکسین دی. دا مرستې د کندوز ولایت باغدارانو ته په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اسلامي امارت د نظام په راتګ سره د دغه ولایت له کروندګرو او باغ لرونکو سره په بېلابېلو برخو کې ګڼې مرستې شوې وې.